سلامونه ملګرو، په تیره ویډیو کې موږ په سویچ باندې خبرې وکړې. اوس دې ویډیو کې موږ په ریپیټر باندې خبرې کوو. ریپیټر لکه څرنګه چې له نوم څخه معلومیږي، ریپیټر یعنی تکرار کوونکی. ریپیټر موږ چیرته یوز کوو؟ ریپیټر چې دی دا یوازې په ډیټا نیټورک کې نه یوز کیږي، بلکې ریپیټر چې دی دا په لوکل ایریا نیټورک، میټروپولیټن ایریا نیټورک، وایډ ایریا نیټورک په دې کې هم څه کیږي؟ یوز کیږي. همدارنګه ریپیټر چې دی دا د ټي وي کیبل په نیټورک کې هم استفاده کیږي. فرض که زمونږ سره دلته کې یو هب دی، دا زمونږ سره یو هب دلته دی، یو هب دلته فرض که دا زمونږ سره څه دی؟ PC1 دی. دا زمونږ سره PC2 شو، او دا زمونږ سره PC3، دا هم زمونږ سره 4، او دا زمونږ سره PC1 شوه، دا زمونږ سره PC2، PC3، دا هم PC4. پس که دا PC یا زه دې ته وایم چې بلډینګ 1 او دې ته وایم بلډینګ 2. صحیح ده؟ د بلډینګ 1 کمپیوټر یا د بلډینګ 1 کنیکټ کوونکي کوم دغه چې دي ډیوایسز چې دي دا غواړي چې څه وکړي؟ د بلډینګ 2 کمپیوټر سره کنیکټ شي، یا د بلډینګ 1 کمپیوټر د دې کارمندان غواړي چې د بلډینګ 2 سره څه وکړي؟ کمیونیکیشن وکړي. نو دوی چې کمیونیکیشن کوي نو باید څه وي؟ دا هب باید له دې هب سره وصل وي. صحیح ده؟ دا هب باید له دې هب سره وصل وي. کله چې اوس فار ایگزامپل دغه PC4 څه ډیټا غواړي څه وکړي؟ سینډ کړي. چاته سینډ کړي؟ د PC1 ته. دې PC1 ته غواړي څه ډیټا سینډ کړي. نو له دې چې ډیټا سینډ کړي، صحیح ده، دنه به ډیټا لاړه شي چاته؟ هب به ریسیو کړي. هب به ډیټا ریسیو کړي، او هغه ډیټا به چیرته راشي؟ هغه ډیټا به دې هب ته راشي. دې هب والا دی چې دا ډیټا څه کوي؟ هم دته سینډ کیږي، دته څه کوي؟ سینډ کوي. نو هب چې دی څه کوي؟ دا هب دا خصوصیت دی، هب چې دی دا چر هب کې شته دی. کله چې ډیټا له دې هب دې PC ته راغله، ته نه دې PC ته نه راځي، بلکې دې PC ته هم راځي، دې PC ته هم راځي. صحیح ده؟ او دې PC ته هم راځي، او هب دې ته هم راځي. صحیح ده؟ دې پیسیانو ته هم راځي. دلته که نور دا خو زمونږ سره فرض که څلور دي، څلور پیسیانې دي، که چېرته ډېر یوسي نو ټولو ته راځي. دا خو زمونږ سره دلته دوه هبه دي. فرض که دلته زمونږ سره بل هب دی، درې څلور هبونه دي. که څومره هبونه زمونږ سره کنیکټ وي نو دا څه کېږي؟ هغوی ته دا ټولو ته دغه ډیټا څه کېږي؟ سینډ کېږي. خو کله چې دا ډیټا فرض که د دوی ترمنځ دا فاصله چې ده دا څومره ده؟ فرض که د دوی ترمنځ فاصله څومره ده؟ 400 متره ده، که نه؟ سوري 400 نه 100 متره ده، یعنې 100 متره نه هم زیاته ده. دا تاسو په دې ریپیټر دوکه نه شئ. دلته کې زمونږ سره څه دی؟ ریپیټر نه دی. صحیح ده؟ دا زمونږ سره عام یو لین مو تیر کړی دی. صحیح ده؟ عادي یو لین مونږ دې سره وصل کړی دی. دا فاصله د دې بلډینګ 1 او د بلډینګ 2 ترمنځ فاصله څومره ده؟ فرض که د دې فاصله له 100 متره نه زیاته ده. خو مونږ دغه کم کیبل چې تیر کړی دوی څه وایي؟ دغه کیبل چې د 100 متره پورې کار کوي. خو معلومه خبره ده چې دغه دوی وایي چې دا کیبل 100 پورې کار کوي، خو دا 100 پورې کار نه کوي. کوم کیبل چې مونږ او تاسو استعمالوو هغه کیبل له 100 نه زیات کار نه کوي.
بلکې له د سلو نه کم کار کوي، یعنې تر 80 پورې صحیح کار کوي، د 80 نه پس بیا کار نه کوي. خو کله چې دغه ډیټا دا ډیټا څه کیږي د سینډ کوي د هب ته، نو دی څه کوي اول دی ریسیو کوي او دی نه دا ټول څه کیږي د ټولو هبونو ته سینډ کیږي. خو دغه ډیټا په کم شکل ځي له دې هب نه چې ځي دا ډیټا نو په داسې شکل روانه وي. فرض کړه له دې هب نه دا روانه ده داسې، دا سیګنل دی صحیح ده، دا ډیټا دا سیګنل چې دی داسې تیز روان وي. داسې تیز کار کوي، خو چې کله دې ځای ته راورسېږي دا سیګنل بیا داسې سلو کیږي. دلته کې دا سیګنل بیا کار نه کوي. نو د همدې دپاره چې دی موږ څه کوو ریپیټر استعمالو. نو د ریپیټر دپاره چې کله موږ دلته کې زه دا ټول نه کلوز کوم صحیح ده، یوازې دا به فاکم پاس که زه دلته کې څه ولګومه ریپیټر ولګومه. دا زه فاکم که زه دلته ریپیټر موږ ولګو نو ریپیټر چې دی هغه بیا نه پرېږدي چې څوک یې سیګنال کمزوري شي. کله چې هم سیګنال کمزوري کیږي نو ریپیټر یې بیا نه پرېږدي، ریپیټر سیګنال نه پرېږدي چې کمزوري شي. نو ریپیټر کار هم دا دی چې سیګنال څه کوي، سیګنال قوي کوي. فرض که زمونږ سره دلته کې څه دی یو ریپیټر دی، دلته ریپیټر شو زمونږ سره. او دا کیبل ته صحیح ده، داسې په کیبل باندې سره وصل دی او دا هم داسې سره. اوس کله چې ډیټا له دې هب څخه دې هب ته راځي، فرض که دا ډیټا په دې شکل سره را روانه ده صحیح ده، داسې را روانه ده. کله چې دلته ډیټا را رسیږي نو دا ډیټا دلته څه کیږي کمزوري کیږي. کله چې ډیټا دلته کمزوري شي ویک شي نو دا هب یې نه پرېږدي، هب یې نه پرېږدي چې څه شي ډیټا کمزوري شي. نو هغه ډیټا بیرته څه کیږي، ډیټا بیرته قوي کیږي. نو همداسې څه کیږي تر هب پورې ځان را رسوي. نو دا د ریپیټر خصوصیات دی. ریپیټر چې دی هغه څه کوي سیګنل نه پرېږدي چې سیګنل کمزوري شي. او ریپیټر چې دی دا یو یعنی د ریپیټر چې دی د بوسټر سیګنل په نوم باندې هم یادېږي. ریپیټر بوسټر سیګنل. بوسټر د ریپیټر ته چې دی بوسټر سیګنل هم ویلی کیږي. او ریپیټر چې دی دا دوه پورټ لري، یو پورټ یعنی دوه کنیکټ کوونکي چې دی، یو کنیکټ له دې خوا څخه شو، یو کنیکټ دا شو، یعنی یو کنیکټ دلته لري او یو کنیکټ دې خواته لري. نو ریپیټر څه دی، ریپیټر دوه پورټ لري. ریپیټر چې دی دا لایر 1 ډیوایس دی، لایر 1 ډیوایس.
لایر 1 باندې چې د تاسو خپويږي چې لایر 1 چې د غزمون سره په او اس آی ماډل کې لومبه لایر چې د غزمون سره څه دی فزیکل لایر دی یعنی ریپیټر چې دا یو فزیکل لایر دی